یو قسم غټ ګناونه دي چې د انسان نه کیږي، دویم قسم واړه ګناونه دي چې د انسان نه کیږي. غټ ګناونه بغیر د توبې نه معاف کیږي، توبه به خامخا وباسي او خالص توبه به وباسي د ګناه نه. اللہ تبارک و تعالی فرمائی یا ایها الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبتا نصوحا. اللہ تبارک و تعالی تا خالص توبه وباسا. خالص توبه دادا چې کم گناہ دکو دا با پورن پریدی، چې کم در نشوه دے پاغی باندې بدزرو نخ پیمانه شي چې اللہ بد را نشوی زپستو مانه ما، او را روان وخت کې به دا قص وکړي چې دا ګناه به بیا چرته نه کومه. دا درې خبرې چې په کومه خبره کې موجود شوي، په کومه توبه کې موجود شوي، دغه توبه خالص توبه ده. نو غټ ګناهونه بغیر د توبې نه معاف کیږي، واړه ګناهونه زمونږ نه کیږي. د سترګو ګناه دی، نن سبا موبایل راوتی دی، دا خو د هر انسان نه ډېر زیات نن سبا کیږي. د سترګو ګناه شو، د غوږونو ګناه شو، د لاسونو ګناه شو. نو داسې ګناهونه چې دي واړه واړه ګناهونه، دا کله کله الله تبارک و تعالی په عباداتو سره انسان ته معاف کوي. لکه حدیث مبارک کې راځي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کله چې انسان د جمعې لمونځ وکړي نو په دې روغ هفته کې چې د ده نه کم ګناهونه شوي الله ورته هغه ټول ګناهونه معاف کړو. د دې ګناهونو نه واړه ګناهونه مراد دي، واړه ګناهونه. د سترګو نه چې کم ګناه شوی دی، د غوږ نه کم ګناه شوی دی، غټ ګناهونه بغیر د توبې نه معاف کیږي. نو واړه ګناهونه کله کله الله تبارک وتعالی انسان ته په خپلو عباداتو سره معاف کړي. دا د الله څومره رحم دی، دا د الله څومره مهرباني ده. ځکه کو دا نه معاف کړي او دا واړه واړه ګناهونه جمع کړي، خو د دې نه غرونه جوړیږي که نه. نو یو قسم غټ ګناه دی چې بغیر د توبې نه معاف کیږي. دویم قسم واړه ګناهونه دی، هغه الله په خپل رحم سره معاف کوي. او دریم قسم ګناه دی چې هغه په توبې سره نه معاف کیږي، هغه په توبې سره نه معاف کیږي. کو یو انسان ډېرې توبې وباسي چې الله ما معاف کا، الله ما معاف کا، خو چې پردی حق خوړلی الله تبارک وتعالی دغه په توبو سره نه معاف کوي. چې پردی حق در سره دی دا درته الله تر هغې پورې نه معاف کوي تر څو چې د چا حق دی هغه ته دا حق واپس کړی نه دی. د چا در سره چې دا حق دی تر څو چې هغه ته دا حق نه دی واپس کړی، دا پردی حق نه معاف کیږي په توبو سره. حدیث مبارک کې راځي یو صحابي راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لره، وی د الله پاک پیغمبره کو زر جهاد ته لاړ شمه او د الله په لاره کې وجنګېږم او تر دې پورې جنګ وکړم چې مخامخ زه په دې سینه باندې ولګم او زه شهید شمه، مخامخ ولګم، د شا غاړې ونه لګم، زه جهاد کوم 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 او په دې سینه ولګم او زه شهید شم، ما ته به الله تبارک وتعالی مغفرت نصیب کړي، زه به جنت ته لاړ شمه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل وی او ته به جنت ته لاړ شې، الله به تا معاف کړي. بس صحابي روان شو چې داسې څه مزله پورې لاړ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل وی دې صحابي ته آواز وکړئ واپس کړئ دا سړی، ما خو هلې لږ دوباره راولی. صحابه کرام پسې لاړو، دغه صحابي واپس راوست د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواله. وی تاسو تپوس کړو؟ وی د الله پاک پیغمبر ما دا تپوس وکړو کو زه جهاد وکم د الله د رضا دپاره او مخامخ ولګم په دې سینه باندې او زه شهید شم، الله به ما ته جنت راکړي، الله به ما وبخي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل وی او الله به دې وبخي، خو په شرط د دې چې پردی حق تر سره نه وي، پردی حق در باندې نه وي. کو چېرته په تا باندې پردی حق دی او ته شهید شوې په دې سینه ولګېدې د الله د رضا دپاره او بیا ژوندی شوې، بیا شهید شوې، بیا ژوندی شوې، بیا شهید شي، مطلب دا دی چې د الله په رضا دپاره د الله په لاره کې دې 3 پیرې خپله وینه توی کړه، 3 پیرې دې په دې سینه باندې ګولې او غشي وخوړل،
د الله د رضا دپاره شهید شوې 3 پیرې خو که بیا در باندې پردی حق پاتې وي الله دې نه معاف کوي بیا دې الله نه معاف کوي وی الله به درته مغفرت نصیب کړي خو په شرط د دې چې پردی حق در باندې نه وي نو پردی حق دا په جهاد سره نه معاف کیږي پردی حق په حجونو باندې نه معاف کیږي پردی حق په عمرو باندې نه معاف کیږي پردی حق په صلات تسبیح باندې نه معاف کیږي پردی حق د شپې په تهجد باندې نه معاف کیږي پردی حق په سیریزو په شب جمعو باندې نه معاف کیږي پردی حق در باندې دی او شب جمعې او سیروزې له روانې پردی حق در باندې دی د شپې تهجد له پاسې دا په دې باندې نه معاف کیږي ښه تر څو چې د هغې حقدار ته د هغه حق نه دی واپس کړی معافي د هغې پورې نشته